زما عزتمندو نن درته یو ډیره عظیم الشانه وظیفه بیانوم. دا ډیره طاقتور او پاورفل او مجربه وظیفه ده. دا وظیفه د الله اکبر وظیفه ده چې هر څنګه حاجت دی وي، ناممکنه حاجت دی ولې نه وي، الله جل شانه به درته ضرور دا حاجت پوره کوي. د ستا د زړه یو جایز خواهش دی، نو د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه لازما د ستا دا حاجت پوره کوي. دا د اوو ورځو وظیفه ده. د دې حیران کن کمالات به تاسو ووینئ او ډېر حیران کن فواید دي د دې وظیفې. صرف یو پیره د دې ازمیښت تاسو په خپله زندګۍ کې وکئ د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره، په خپلو مقاصدو کې د کامیاب کېدلو دپاره او د هر قسمه مشکلاتو نه، د مصائبو نه او د تکالیفو نه بچ کېدلو دپاره، د هغې د حل کېدلو دپاره او د هغې د دفع کېدلو دپاره لازما تاسو دا وظیفه وکئ. زمونږ هغه وروڼه چې د هغوی یو حاجت دی، یو مقصد دی او ها حاجت او مقصد د دوی لا تر اوسه پورې نه دی پوره شوی او دوی دا وایي چې مونږ د مودو راسې ډېر زیات وظایف وکړل او ډېر زیات ختمونه مونږ وکړل او زمونږ دا حاجت لا تر اوسه پورې نه دی پوره شوی، زمونږ دا مشکل لا تر اوسه پورې نه دی حل شوی. نو دا نننۍ وظیفه ډېره طاقتوره وظیفه ده. په کومه طریقه باندې چې زه درته نن بیانوم، په دې بیان کړې شوې طریقه باندې تاسو دا وظیفه وکئ، په کامل یقین سره تاسو وکئ. انشاءالله تعالی په ذمهوارۍ سره درته زه دا ویمه چې د ستاسو څنګه حاجت هم وي، د لوی نه لوی حاجت ولې نه وي، الله جل شانه به درته ضرور پوره کوي. د کلونو راسې د ستاسو یو حاجت ولې نه وي، د دې دپاره صرف او صرف د اوو ورځو دا وظیفه تاسو وکئ. اووه ورځې به لا تېرې شوي نه وي، دا به مکمل شوي نه وي چې د داسې طرف نه به الله جل شانه د ستاسو مقصد پوره کړي وي، د ستاسو حاجت به یې ترسره کړي وي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. د ستاسو هر قسمه مشکلات دا به الله جل شانه ختم کړي وي، مصائب او تکالیف او پریشانۍ دا به الله جل شانه د ستاسو ختمې کړي وي. د ستاسو په زندګۍ کې چې څومره تکالیف دي دا ټول به الله جل شانه ختم کړي وي، په شرط د دې چې په کامل یقین سره او پوره توجه او دیان سره تاسو دا وظیفه وکئ، ځکه چې دا ډیره انتهایی طاقتوره او پاورفل وظیفه ده چې چا هم دا وظیفه کړې ده نو دومره ثمرات او برکات ورته حاصل شوي دي. دا دومره قیمتي وظیفه ده چې د چا د خولې نه به تاسو دا وظیفه لا تر اوسه پورې نه وي اورېدلې او نه به تاسو تر اوسه پورې داسې وظیفه کړې وي. په خپله زندګۍ کې صرف یو پیره تاسو دا ازمو کوئ، بیا به تاسو حیرانه پاتې شئ چې الله جل شانه زما دا حاجت څنګه پوره کو او زما دا مقصد څنګه الله جل شانه ترسره کو، زما دا مشکلات او مصائب څنګه الله جل شانه ختم کړل. په ګارنټۍ سره درته زه ویمه د دې نتایج به تاسو ووینئ کله چې تاسو دا وظیفه وکئ. زما عزتمندو هغه جینکۍ چې د هغوی رشتې لا تر اوسه پورې نه دي شوي نو دا وظیفه دې وکړي، الله جل شانه ورته د دې وظیفې په برکت سره په بهترین ځای کې رشتې ورنصیب کړي. یا رشتې کېږي خو په هغې کې بندش مخې ته راځي، رکاوټ مخې ته راځي، نو دوی ته پکار دي چې دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله تعالی هر قسمه رکاوټ او بندش به د دوی ختم شي. یا زما عزتمندو خلک چې هغوی واده کول غواړي خو هغوی غریبانان وي، د واده طاقت نه لري، نو دا وظیفه دې وکړي، الله جل شانه ورته د غیبو نه اسباب مهیا کړي او داسې بهترین ځای کې ورته رشته ورنصیب کړي چې ټول عمر به په هغې باندې خوشحاله وي. یا هغه وروڼه چې د هغوی د کاروبار مسایل وي، په لین دین کې مسایل وي، کاروبار او روزګار کې پریشانۍ وي، په دې پریشانو کې مبتلا وي، نو دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله تعالی د کاروبار چې څومره تکالیف او پریشانۍ دي الله جل شانه به دا تمام تکالیف او پریشانۍ ختمې کړي او ډېر حلاله مزدوري مال او دولت به الله جل شانه دوی ته ورنصیب کړي. یا هغه وروڼه
چې هغوی د نوکرۍ خواهشمند وي. هغوی دا غواړي چې یو بهترین ځای کې د ماته نوکري میلو شي. د دې دپاره هم دا وظیفه کولی شئ. یا هغه وروڼه او خویندې چې هغوی د مودو راهیسې شنډ وي. هغوی هر قسمه داروګان کړي وي لیکن اولاد د هغوی نه کېږي، نو اولاد دپاره هم دا ډېره بهترینه وظیفه ده. یا د چا اولاد شته دی خو نارینه اولاد یې نشته، نو نارینه اولاد د حصول دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. انشاءالله تعالی دا دومره بهترین او طاقتوره وظیفه ده چې الله جل شانه به تاسو باندې د رزق وسعت او فراغي هم راولي. و زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ډالې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کړئ ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته، عمل طرف ته. چې په کومه ورځ هم تاسو دا وظیفه شروع کړه نو شروع کولی شئ، خو اووه ورځې بیا په مخه باندې کوئ. کله چې مو د سهار لمونځ وکړو نو په خپل ځای باندې به تاسو کښېنئ او 3 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ. دې نه پس به 100 مرتبه 100 پیرې به تاسو الله اکبر الله اکبر د دې ورته وظیفه وکړئ او بیا به اخره کې 3 پیرې درود شریف ووایئ. دغه رنګ زما عزتمندو د ماسپښین لمونځ نه پس چې کله ماسپښین لمونځ وکړو نو بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ او 100 پیرې به الله اکبر الله اکبر ووایئ او بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ. دغه رنګ زما عزتمندو مازدیګر لمونځ نه پس به دا عمل وکئ، د ماښام لمونځ نه پس به دا عمل وکئ او د ماسخوتن لمونځ نه پس به هم تاسو دا عمل وکئ. نو دې سره به ستاسو د لومړۍ ورځې چې کوم وظیفه ده دا به مکمل شي. بیا زما محترمو په 2مه ورځ باندې چې تاسو دا وظیفه کوئ نو بیا به مخکې او وروسته 3 پیرې تاسو درود شریف وایئ او الله اکبر الله اکبر دا به 200 پیرې 200 مرتبه 200 پیرې به تاسو دا وایئ. دغه رنګ د 5 لمونځونو نه پس به تاسو دې طریقې سره به دا عمل جاري وساتئ. په 3مه ورځ به بیا زما عزتمند د 15 واړه لمونځونو پسې بیا 300 پیرې الله اکبر وایئ او یو خوا بل خوا به ترې نه 3 پیرې درود شریف وایئ، یعنې مخکې او وروستو. دغه طریقې سره زما محترمو تاسو به 100 پیرې الله اکبر روزانه تاسو سیوا کوئ. په اخري ورځ باندې به تاسو 3 پیرې درود شریف ووایئ او بیا به 700 مرتبه 200 پیرې به الله اکبر الله اکبر او بیا ورپسې 3 پیرې درود شریف ووایئ. نو په 2مه ورځ باندې به 700 پیرې د سهار لمونځ نه پس 700 پیرې د ماسپښین لمونځ نه پس او 700 پیرې د مازدیګر لمونځ نه پس او 700 پیرې د ماښام لمونځ نه پس او 700 پیرې بیا د ماسخوتن لمونځ نه پس. کله چې مو د ماسخوتن لمونځ نه پس اخري ورځ باندې دا وظیفه وکړله نو بیا به انتهایی توجه سره عاجزۍ و انکسارۍ سره به د الله رب العزت په دربار کې لاس پورته کوي او د الله رب العزت نه په عاجزۍ سره په جړا سره په ګړګړا سره به د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي. ان شاء الله تعالی چې څه مسله هم وي الله رب العزت به په خپل کامل قدرت سره رفع دفع کړي. ستاسو پریشانۍ، تکلیفونه، غمونه، مصیبتونه به الله جل شانه ختم کړي. ستاسو د زړه چې کوم جایز خواهشات دي، ستاسو مقاصد دي، الله جل شانه به تاسو په خپل مقاصدو کې کامیاب وګرځي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.